ګرانو مینوالو دا خو غږ چې تاسو اورئ دا د پښتو یو نوې سندرغاړې ملاله ګل ده. د دې سندرې به تاسو فلمونو کې هم اوریدلي، په البمونو کې به هم اوریدلي. د دې د ژوند او فن حوالې سره به نن خبره اتره کوو. راغلیو محفل جوړ دی، ګپ شپ به لګو، موسیقي به هم اورو، خبرې اترې به کوو. مونږ سره اوسئ. تاسو خو په شینو ګل مشهور وئ، دا ملاله ګل ته څنګه رالی؟ د ملاله یوسفزۍ اثر خو نه و؟ نه نه جی، دا د بار خلکو راته ملاله وي، خو نه، زما ملاله نوم نه دی. زما خپل نوم دی شینا ګل. په دې ما خپل ګران مینوال پیژني، د دې نه زما پیژنګلي شوې ده، نو زه خپله نامه نشم بدلولی، خپلو عوامو سره دوکه نشم کولی. د سندرې تربیت مو د چا نه اخیستی دی؟ چې ما خو تاسو ته وویل چې زما ډېر زیات شوق و، او بیا به ما خپل ابو سره ریاسل کولو، او بیا ما ته ابو استاد ونیو، غفار استاد، بیا مې هغه سره ریاسل کولو. تر دې وخته به مو څومره سندرې ریکارډ کړي؟ زما سندرې خو یاره جي بې شماره دي، او پته خو راته نشته، خو بې شماره دي او د شمار نه دي. په خپله مو کم کلام زیات خوښ دی؟ یاره جي ما ته چې څوک شاعري راکړي که نه، نو زه هغه شاعري ګورم چې داسې لکه الفاظ پکې نه وي، ښه درنه شاعري وي، نو بیا هغه زه ریکارډ کړم. د شاعرۍ انتخاب په خپله کوئ او که نه د والد صاحب په خوښه باندې؟ اول خو د والد صاحب په خوښه باندې، او بیا په خپله کوم، ولې د مشرانو خبره حقیقت ګوري، نو بیا کشرانو ته وایي. په موسیقۍ کې خو زما ډېر زیات غزل خوښي، او هغه هم بیا ښه درنه شاعري، سایل صاحب شو، رحمان بابا شو، لکه دا ټول ښه درنې درنې شاعرانې مې خوښي. نه دې سلام نه دې خطونه راځي، په انتظار مې سترګې سپینې شولې،
مو زیات تر څوک خوښ دي په موسیقۍ کې او څوک اورئ؟ یاره جی ټول په خپل خپل ځای ښه دي، ټولو ښه محنت کړی دی، چاته بد نشو ویلی ځکه چې زه دې فیلډ ته راغلم ما ډېر زیات محنت وکړو، ما ته خپله احساس پیدا شو چې داسې به ډېرو خلکو محنت کړي دي او ټول په خپل خپل ځای ښه دي. که تاسو ته د فلم آفر وشي نو کوئ به که نه؟ نه جی فلم خو نه کوم او ګانې ورته ریکارډ کوم. رسمي تعلیم مو څومره کړی دی؟ رسمي تعلیم جی 5 پورې مې کړی او بیا مې چې دې فیلډ سره شوق پیدا شو سنګینګ سره نو بیا هغې ته راوړېدم نو تعلیم رانه پاتې شو په شا ولې ګانه کې بلده شم او خو نه خپل تعلیم ورسره مخکې جاري ساتم. فن ته مو په کلکه غاړه ایښې ده او که د نورو سندرغاړو په رنګ واده به وکئ او د فن نه به ورکه شي؟ نه جی فن ته مې ښه په کلکه غاړه ایښې ده، دې فیلډ سره ما واده کړی، که چېرې زما د واده شوق و نو بیا به زه دې فیلډ ته نه راتلم، خو نه د واده شوق مې نشته، دې فیلډ سره مې شوق دی. نو هسې یو خبره ده، هسې یو خبره ده، مینه زوروره ده، مینه زوروره ده، مینه زوروره ده، مینه زوروره ده. نو هسې یو خبره ده، هسې یو خبره ده، مینه زوروره ده، مینه زوروره ده، مینه زوروره ده، د کور کارونو کې دلچسپي لرئ او که نه؟ لرم خو نه، خو امی دي او روندار مې دې کار مار کوي، ګورم ورته چرمل ورته یادوم. په نورو ژبو کې د سندرې شوق لرئ که نه؟ ولې نه جی لرم خو زه چې راغلی یم نو بس خالي پښتو سندرې دي، ورسره به کوشش کوم چې اردو لکه هره ژبه شته که نه.
اوسه مو په نورو کومو ژبو کې سندرې ریکارډ کړي دي؟ نو بس خالي پښتو دغه کې مې سندرې ریکارډ کړي دي او لکه اردو شو مثال پارسي شوه دې کې مې لا نه دي ریکارډ کړي. که پاکستان کې مونږ وګورو نو سندرغاړي په ځای ولاړ دي، زرسانګه په تنبو کې وخت تیروي. نو د دې حالاتو نه باوجود تاسو دې فن ته څنګه رالی؟ یره جي هغه خپلې غریبۍ د لاسه اوسېږي او نن سبا زموږ د فنکارانو لکه چا سره قدر نشته، خپلې مجبورۍ خپلې بېوسۍ د لاسه اوسېږي. نو تاسو څه ګڼئ چې یو طرف ته ولس تاسو اوري، نو د قدر نشوالي څه وجه کیدی شي؟ یره جي فنکار ښه محنت وکړي خو مخکې ورته هغه صله نه میلاویږي. جانم چې دلبرې کلي ته نه راځي، جانم چې دلبرې کلي ته نه راځي، ولې 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 مسافر کلي ته نه راځي، ولې 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 مسافر کلي ته نه راځي، جانم چې دلبرې کلي ته نه راځي. ودونو خادو له او محفلونو له ځئ؟ نه جي ودونو مدونو دا دې ځایونو ته زه نه ځم او ښه سرکاري پروګرام یې ته بیا ځم. مینوالو د شینا ګل د ژوند او فن خبرې مو واورېدې د هغې د خولې نه. هر څو که دهشتګردۍ د خیبر پښتونخوا دا سیمه ځپلې ده، خو ولې بیا هم فنکاران فن ته په کلکه ولاړ دي او فن کوي. د کیمرمین معاذ اعوان سره جنید سلارزی، پېښور.